سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. دوستانو، په دغه ویډیو کې مې تاسو ته د فیسبوک د لېږل شویو ریکویسټونو د کینسل طریقه درښیم. که تاسو په فیسبوک کې هر چا ته ریکویسټ کړی وي، هغه قبول کړی نه وي، نو تاسو بیرته هغه ټول څنګه ډیلیټ کولی شئ. دوستانو، چې کله چې 1000 ریکویسټه پوره شي، که تاسو چاته 1000 پورې ریکویسټونه کړي وي، که نه ملګرو ته هم کړي وي، نو بیا تاسو له هغه څخه زیات نشئ کولی. نو راځو په دغه ویډیو کې بیرته د کینسل کولو طریقه درته ښیم. ویډیو شروع کوو. په دغه شین فیسبوک کې تاسو ته زه طریقه درښیم. دغه شین فیسبوک به تاسو اوپن کړئ. کله چې تاسو دغه فیسبوک راخلاص کړ، نو اوس به دلته تاسو بیا په د 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ او ډېر اسان دوستانو که طریقه ده. بیا به دلته راسئ، په فرینډز باندې به کلیک وکړئ. ملګرو له هغه ځای ته به راسئ. ملګرو ځای چې کله تاسو راغلئ، دلته به دوستان تاسو اوس په ریکویسټ باندې کلیک وکړئ. ریکویسټ په دغه باندې چې کله کلیک وکړ، نو دلته بیا په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. لاندې اپشن د ویو سینډ ریکویسټس، په دې باندې چې کله کلیک وکړئ دوستان، تاسو به هغه ټول ریکویسټونه راوړي. اوس ګوره، دغه کې چاته تاسو ریکویسټ کړی دی، هغه تاسو ټول راوړي. دلته تاسو ته لیکي 150 ملګرو ته ما ریکویسټونه کړي دي، قبول کړي نه دي. تاسو دلته لیکي هغه ریکویسټونه. اوس تاسو غواړئ چې کوم یو څخه ریکویسټ کینسل کړئ، هغه باندې کلیک کوئ، کینسل باندې، نو تاسو ته به دغه ټول کینسل شي. دوستان، تاسو ته ښکاري دغه تاسو بیرته کینسل کولی شئ. او بیا له هغه څخه وروسته تاسو نویو ملګرو ته ریکویسټونه وکړئ چې ستاسو ریکویسټونه قبول کړي او ستاسو ملګري پوره شي. نو دوستانو، دغه طریقه یوه هیله لرم چې دغه طریقه به ستاسو زده سوي وي. نو تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښې چارې، ښه وختونه. الله مو مل شه.